دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور، زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کې خو نور څه نشته، یوازې دغه شیان دي چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت. آیا همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي؟ د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟ دا د دې معنا نه ورکوي چې دلته داسې څه ترسره شوي دي، نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلې چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعات شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي، چونکې دلته داسې نه وي چې نه پکې ښکاره کېږي. ما چې ول ځینې شیان چې هغه هم د افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي. د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده. د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمېر تر ډېره پورې راکم شو، او په ملي ټلویزیون کې خو د دوی ته اجازه هم ورنه کړل شو، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوئ دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟ نه، چونکې ما مخکې ویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینه لپاره خو نور څه نه دي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعات شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانو په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی له دې نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسؤلیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او ابرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراعات کېدو خبره کېږي. ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یو ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې باندې دي. د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟ هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې مطلق تمثیل نشي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغسې تمثیل چې یا پکې انساني کرامت ته لکه عباس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته یا بل څه چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغسې تمثیل ویل شوی ده. د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا وروستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی، یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی، یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهوره دي او ډېر چلیدلي هم دي په اسلامي هېوادو کې. کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د هغه یو څه هغه کېږي، نو په هغه باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي. او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک راڅرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د هغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدغه غوښتنه د ملت یې غواړي. دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي، د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟ دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک کې یو کس راڅرګندېږي، هغه په داسې بڼه باندې لکه هغه د پیغمبر چې ځان ښیي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.